د نجونو او هلکانو پر مخ دې پوهنتونونه ژر پرانستل شي. کابل غږ مینوالو سلامونه او ښې چارې په دې هیله چې زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. پخواني ولسمشر حامد کرزي د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د ژر پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزي پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر کرزي د هېواد آبادي د افغان ځوانانو په تحصیل پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان کې د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکړې. نن نهه بیاومه ورځ ده چې طالبانو په اکثر ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه هم نیولې ده. ګران دوستانو، که داسې ویډیو مو خوښه شوي او ورته ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب او دا ویډیو مخکې شیر کړئ. مننه، د الله په امان.